د قیامت نښې څرګندې دي. اقتربت الساعة وانشق القمر. پیغمبر علیہ السلام نه تپوس کیږي چې قیامت به کله. پیغمبر علیہ السلام وایي د دې علم خو ماته نشته. د نښو تپوس کیږي چې د قیامت نښې به څه وي. پیغمبر علیہ السلام وایي د قیامت نښې به دا وي چې جینکۍ به په میندو باندې حکم کوي، لور به په مور باندې حکم کوي. انت لدلمة ربته. هغه همدغه د معنا ده. لورې کالج نه راشي، مور غریبه ساده ښځه ده، دا لور ورته غوسه کوي تا لا روټۍ نه ده تیاره کړې، د کالج نه رالم او دا او دا او دا، مور غریبه ورته څه نه وایي. چې لور په مور حکم کوي نو د دوی به څه حالي. او بیا رسول الله مبارک فرمایي چې دغه عرب چې په سر د پټکیو د ټوپۍ طاقت نه لري، په خپو کې د پیزار طاقت نه لري، دا د ګډو سرونکي خلق دی به دیو بل اوچت اوچت بلډینګونه جوړوي. پیغمبر علیہ السلام چې دا خبره کوله نو هغه وخت کې مدینه منوره کې صرف د څلورو یا د پنځو صحابو دویم چتونه و. دویم چت د چا نو؟ مکه مکرمه کې خو بالکل دویم چت نو. کافرانو وی که دویم چت جوړ کو دا به د خانه کعبې نه اوچت شي، نو دا ډېره لویه بېادبي ده چې زموږ کور د خدای د کور نه اوچتي. نو مکه مکرمه کې خو چرته هم دویم چت نو، او مدینه منوره کې د یو څو صحابو دویم چتونه وو. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې دغه عرب دا به د یو بل نه اوچت بلډینګونه جوړوي. الله دې تاسو بوځي مکې مکرمې ته، مدینې منورې ته، حیران بشئ. 14 چته 18 چته او لګیا دي کوشش کوي چې دومره لوی بلډینګونه جوړ کړو چې دنیا کې دومره لوی بلډینګ نه. مرګرو راته جده کې یو بلډینګ جوړېږي چې هغه وایي دا به ټوله دنیا کې اوچتي. په دوبۍ کې خو یو جوړ کړی دی. همدغه عرب دا به د یو بل نه اوچت بلډینګونه جوړوي. دا د قیامت په نښو کې نښه ده. پیغمبر علیہ السلام وایي ویکثر الحرج، قتل به ډېر شي. قتل پخوا به موږ واړو نو وا به مو اورېده چې پلانکي دی کې چا سړی وجلی، ټول خلک به ګبراو شو چې اوهو دا زول ځکه دی، دا سیلۍ ځکه ده. اوس په توپ باندې خلک وجلی شي. پلانکي ځای کې دومره کسان مړه شو، پلانکي ځای کې دومره کسان مړه شو. رسول الله هغه زمانه کې فرمایي چې د قیامت په نښو کې لویه نښه قتل به ډېر شي، شراب نوشي به ډېره شي، زنا به ډېره شي. پیغمبر علیہ السلام نښې بیانوي. نو دا مکه زمانه ده. په داسې زمانه کې انسان ته پکار ده چې دی همیشه د الله تعالی په ذکر کې اړمي. دا د لا اله الا الله ذکر دا انسان د ټولو فتنو نه بچ کوي. اسې ځان سره ناست دی نو وایه لا اله الا الله، لا اله الا الله. حدیث مبارک کې راځي چې الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم. شیطان د دې بني آدم په زړه باندې خړتم لګولی وي کله چې دی غافلی. قسمه قسم خراب خیالات په دغه ذهن کې په دغه زړه کې راځي. فاذا ذکر الله، کله چې انسان د الله ذکر شروع کړي خنس او تختی پټ شي. نو بزرگان دین فرمایي چې د دې خرابو خیالاتو وساوسو د ګندو نظریونو د بچ کېدو علاج هغه ذکر دی. افضل الذکر لا اله الا الله. په ذکرونو کې لوی ذکر، افضل ذکر هغه د لا اله الا الله دی. په دې ذکر به ته د شیطان د حملو نه محفوظه کېږي. د قرآن مجید تلاوت دام ډېر لوی ذکر دی. قرآن مجید ته ذکر وایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. منځونه د جمع سره تلاوت ته قرآن مجید دا ټول انسان د فتنو د مصیبتونو نه بچ کوي. نو ما دا عرض کولو چې د قیامت نښې هغه څرګندې دي. په داسې ورځو کې د انسان د الله تعالی نه هر مال د اسلام او د دین د عقیدې سوال کوي چې خدایا د دې عقیدې نه ما محرومه نه کړي. دا د لا اله الا الله محمد رسول الله عقیده
دا د انسان د کامیابی لپاره بنیادی شی دی.